السلام علیکم ملګرو په نننی کلاس کې به د تاسو ته د آټو کیټ فایل 3D ته کنورټ کوم. دا موږ سره په کولو کې چې کوم یو ساده کور وي راغی یو نقشه را دا هغه بنگلا ټایپ نه ده نو دا یو ساده کور دی هغه موږ څنګه 3D تاړو او راځي چې تاسو ته په دې کې کار وکړو. دې کې موږ سره صرف د دیوالونو ضرورت دی او نور څیزونه چې کوم دي د دې ضرورت نشته نو زه به تیرانو ډیلیټ کما ما څه نه لري پیمایي ضرورت شته. زه به دا راشم او سلیکټ سیمیلر دا به زه ډیلیټ کم او داسې به زه په دې کلیک کم رائټ کلیک وکړه سلیکټ سیمیلر او ډیلیټ داسې په دې باندې او دلته موږ سره یو دا پاتې دی صحیح ده دا به زه ډیلیټ کم دلته موږ سره دا لاین دی دا به زه ډیلیټ کم او دا موږ سره کوم چې برانډه را ده هغه او دې کې را دننه چې تاسو کوم سرکل ښکاري نو دا پیلر دی برانډې دا کمرې دي موږ سره او دا د سره اټیچ واشروم دی او دلته موږ سره چې کوم سټیر دی هغه دې ذکر دي او دلته دا کچن دی نو د کچن کې هم دا سټیر د هیتلی سټیر د بار نه دی او د تاسو په 3D کې کلیر شي را څنګه موږ سره په ریل کې ښکاري نو دا به دا سیو کم اول تاسو وګورئ د دې اول دلته وګورئ چې دا ډرایینګ تاسو سره په کوم یونټس کې نه زه یونټس ګورم دا موږ سره په انچز کې ارکیټیکچرل اوکې زه به دا راشم اوس به دلته اول د ډرایینګ د راوړل نه مخکې به تاسو یونټ چک کوئ یونټ به څنګه چک کوئ وینډو ته به راشئ ماډل انفو په دې کې به دا ارکیټیکچرل نه وي نو تاسو به دا ارکیټیکچرل کوئ او دا ډسپلی پریسیشن به تاسو 1/8 کوئ 1/8 ځکه چې موږ په 1 انچ کې 8 سوتره وینو زم چې د انچ 8 پورې دی مالا اکورسی راکې به دا دونه صحیح دي او تاسو به دا کلوز کړئ د دې د کلوز بٹن نشته به دا کراس نه کلوز کړئ امپورټ ته به راشئ امپورټ دلته به تاسو دا ډرایینګ دی دا به په دې کلیک کړئ او دا به امپورټ کړئ صحیح ده دلته تاسو سره معلومات درکړئ چې سولر دی سونه لاین دی سونه پولی لاین دی نو د دې موږ سره خاص ضرورت نشته نو دا کلوز کم ډرایینګ به ما سره راشي دا زه به دا ډیلیټ کم دا بوت او راځي اوس ته اوس ډرایینګ موږ سره د سرالو تاسو به اول څه کار کوئ دا کو تاسو ګورئ دا یو ګروپ دی تاسو به اول د دې دا ګروپ ختم کړئ ګروپ به څنګه ختموي رائټ کلیک به وکړئ او تاسو به دا ایکسپلورټ کړئ چې دا کله ایکسپلورټ کو نو د دې به دا ګروپ ختم شي او تاسو به دې کې پیس کریټ کوئ نو پیس کریټ کولو طریقه ته ما خو دلې و نو زه راځم ګوره دلته د کلیک کوم دې کې صحیح نو دلته ونه شو زه به دا د کلوز کوم چې دا کی کنه وګوره دا طرف کلوز شو مطلب دې طرف ته داسې سو اوپن ایریا را د دې وجنه نه کلوز کیږي تاسو بل تراشي ګوره صحیح ده نو تاسو به داسې کلیک کوئ او دا به داسې کلوز کوئ ته ګوره اوس شو اوس تقریبا ټول شو صحیح ده نو دې کې دا مسله ولا ګوره یاد ساتئ دا مسله څه وجه نه دي کدا دلته نه وې کنه دا پارت نو دا به ډایرکټ کلوز شي ګوره دې ضرورت به نشته دی خو دلته معمولی غونډم دي کې پوینټ کنه لکه دا دام ډیلیټ کوم صحیح ده او دلته معمولی غونډه دلته راشم دلته کلیک وکم داسي نه به ټول کلوز شي وګوره ټول به ماته یو فیس کریټ کی خدای یا ساته کدلته تاسو سره معمولی غونډه دلته یو لاین رالو ایکسترا کنه نو به دا اخو د خو به دا نکلو ګوره دا به کلوز شي صحیح ده د دینه به دا رائټ سایډ ته کلوز شي خو دلته به مساله کوي ګوره ته اخو به هم کلوز شي وګوره خو دلته مساله کوي وجه دار چې دلته دا وړوګه غونتی لاین دی چې دا یو سره ټچ نه لري نو کو تاسو سره کله د مسله راځي نو ګوره چې د هیڅ لاین خو به تاسو سره نه وي نو زه به دلته کلیک کم ګوره ته دا معمولی غونتی بار وته دا ډیلیټ کړئ ضرورت نشته ګوره دا وال خو ته کریټ شو صحیح ده او دلته براشه دا مو شو دا مو شو دلته را سپاتی دي دا تاسو زر بند کړئ اوس به تاسو دلته داسې کار کوئ کنه چې تاسو به چې کوم دیوال نو تاسو ضرورت دی ګوره د دې سیس ما ضرورت نشته او بعد دیوال نه چې کوم دی راي هایټ هغه شنو چت نه ویني واشروم دیوال نه چې کوم دی د دې د هایټ چت نه ویني دا به زد دی نه بیل کم ګوره دا به بیل شي خلا ټولې نه نو دا به بیل شي او دا ولې بیلو مت تاسو ته به را روان دی کیو ام دبل ته دلته باونډري ولګوم دا سي په دلته کلوز کم او دلته هم کلوز کم صحیح ده بل دی کې موږ سره کم دی کې دا کوي ها او شو دا صحیح ده بل به چلو کوم چې کم دی پورې کمرې دي نو راغه دی پورې وزه دی کې یو کراس وام چې لکه د دې پورې کمرو دیوال نه چې کم دی دا بل ګوچت وي دا نور عام دیوال نه بلخ کتای او دلته به کمرې دلته ختميږي دلته به داسې لاین وام صحیح ده او اوس به موږ د دې لا هایټ ورکو مطلب د دې دا به ایکسټروډ کو نو ایکسټروډ کو به سونه
دا ولګورئ چې دا تاسو سره په دغه کې دی که نه په سکیل دی که نه ګوره د دې دیوال ماته پته چې 9 انچه دی نو ګوره 9 انچه یې درکو دا ډبل کورس چې پرې راشي نو دا 3 انچونو مطلب دی صحیح ده نو ما سره خو دا صحیح دي دا به تاسو ایکسټروډ کوئ ایکسټروډ به تاسو را پوش پول په مدد سره کوئ داسې به راشي لږ غونتې به ایکسټروډ کوئ صحیح ده تاسو سره دلته هغه ډیش ډیش ښکاري ډیش ډیش مطلب دا چې د دیوال هغه سایډ تاسو ته ښکاري هغه ایجز چې کوم دي نو اصل کې دا تاسو سره دا ان دی په دې کلیک کنه دا به تاسو سره ختم شي صحیح ده دلته موږ سره دا هغه د کې لږه مسله کوي کنټرول زد کوم دغه به مزه کلوز کوم دغه چې دا ما سره د سره یو ځای نه دی پکار زه به دا ایکسټروډ کم او دا به سونه پټه ایکسټروډ کوم کمرو موږ سونه هایټ وي یو لس پټه هایټ وي او باقي تاسو په دې ډبل کلیک وکړئ ګوره دا په خپل یو لس پټه بره هغه د تبرسي دا به زوړ کمانډ په دې اپلای کیږي او هغه تبرسي صحیح ده تو ګوره دلته دا یو پاتې شو دا مو که صحیح ده اوس د واشرومونو دیوال لري نو دا به موږ څونه اوچتو دا به موږ دونه اوچتو کنه چې دا دروازو نه لږ معمولی غونتې اوچت وي دا موږ ولې ښکته ساتو موږ سره کمرو کې تاسو بلیدلی دلته سټور وي نو موږ به دلته سټور هم جوړو نو دا خو بیا پوره موږ نه اوچتو کنه دا موږ لږ اوچتو صحیح نو دې کې به موږ دا دیوال پوره اوچت کو د بوالم دا دیوال صحیح ده دا دیوال هم پوره اوچت کو خو دا دلته موږ سره دا دیوال چې دا پوره نه اوچتو صحیح نو زه راځم دا دیوال به زه داسې کټ کم او دا خو به زه 11 کم دا 11 شي دا بالکل هغه ته ورسي اته پټه به زه دا اوچت کم صحیح ده داسې به دا هم اته پټه شي نو دا پارټ چې کوم دی دا ما سره د دې هغه دغه شي ته وایي چې کله په دې موږ چتو لګو که نه نو په دې به دا موږ سره د دې سټور شي داسې دې طرف ته موږ سټور جوړو نو اول راشئ تاسو دا دیوال که تاسو پوره اوچت هم کو نو څه خبره نه ده ځکه چې دا دلته موږ ته دونه غټ اثر نه غورځوي نو به زه پوره اوچت کم دا به هم زه پوره اوچت کمه داسې به اوچت کو دې سره به یې ولګو چې دلته دا طرف موږ سره پناه شي دلته موږ سره دا لږ ګیپ راځي نو دا دې کې داسې یو ځای کړه نو دا به ګیپ تاسو سره ختم شي چې کله دلته دا موږ جوړولو که نه نو دا دیوال به ته موږ کټ کوو صحیح ده نو دا دیوال به زه چلو کوم چې دا به زه ښکته کم څونه دا به زه ښکته کم دا په لاندې چې ښکته بوځې که نه نو 3 پټه یې موږ ښکته بوځو نو دا هم بالکل راغې برابر شي صحیح ده او دا هم د دې پورې بوځه ښکته صحیح ده دا ډیلیټ کا د دې لاین ضرورت نشته ایکسټرا لاین که تاسو سره دغه نه ډیلیټ کوه صحیح ده راځو چې کوم لاین دا هم ته ډیلیټ که څه مسله نه کوي دا هم ډیلیټ کا دا هم ډیلیټ کا صحیح ده اوس هغه دی کې نور واشرومونه دي نو هغه به هم تاسو دغه شانتې کار پرې وکئ دا به موږ کو اته پټه صحیح ده او باقي دا ورته ښکته کړه چې دا ښکته کېږي ګوره ټول دیوال ښکته کېږي نو موږ صرف دا لږ ځای ښکته کوو نو تاسو به راشئ په دې به بند کړئ دا پین ټول په ذریعه باندې او د دې پوش پول په مدد سره به دا ښکته کوئ 3 پټه 3 به ورته ولیکئ دا به سره برابر شي صحیح ده دا دیوال موږ سره پوره پکار دی اوچت چې وي نو داسې چل به وکئ چې دا به دلته کلوز کئ او داسې به دلته کلوز کئ دا به دلته راورسوئ نو د دې دیوال دا موږ سره دا چې کوم کمرې لپاره دا سټور شو او د دې سټور به موږ دې طرف ته جوړ کړو نو هغه چلو که دا د دې کې میلاو که او دا د ښکته که 3 پټه او داسې دې کې هم دا ښکته که 3 پټه 3 ورسره ولیکئ 3 انچه شو 3 پټه ښکته کوئ صحیح ده دا اوس شو په دې بیا موږ چت لګو ورڅه کوو نه به وروسته کوو صحیح ده نو تاسو بیا پته ولګي چې یاره دا موږ څه کول بس فلحال دا یو پروسس دی یو طریقه ده اوس بل کار وکئ څومره چې دیوالونه دي د دروازې اول دا بندې کئ نو اسانه خبره ده چې څنګه یې بندوئ تاسو ته ما ویلي ګوره دلته رالم دا مې په دې کلیک کو صحیح ده او دا د دې نه ښکته که موږ سره به 7 پټ دروازه وي نو ټوټل موږ سره 11 پټه هایټ دی نو زه به دا په لاندې باندې کېدم نو 4 پټ به لاندې لاړ شم نو 7 به ما سره پاتې شي صحیح ده دا دغه ځای دی څېړنې لپاره دی نو دا فلحال دې ته څه وایم فلحال دروازې بندو پین ټول په مدد سره دی ته په اسانه طریقه کوم دې کې دومره څه داسې ګران څه نشته او راځم 4 پټ داسې دلته
کیبورډ نه ال شارټ کټ تاسو ته ما د سایت کې چې کوم دا درکړی دي کې تاسو شارټ کټ کتلی شئ چې زه څه دغه وام بټن وام صحیح ده که تاسو یو ځای کې پوه نه شئ نو تاسو دې کې دا ویډیو لږه سلو کړئ نو او به ګورئ چې دا څه مسله ده ګوره تاسو اکثر ویډیو ګورئ کنه د ما په دې چینل باندې اکثر ویډیو راځي په الحال خو د دې دونه ریچ نشته لري خو چې کوم کسان هم دا ویډیو ګوري کنه نو ایله صرف لایکس ورکوي لایک سره سکیږي چې نورو کسانو ته مرسي صحیح ده زه به ان شاء الله دا چینل جاری ساتم د کې یوازې مونږ په دې سکیچ باندې کار نه کوو مونږ سره نور ایڈوانس سافټویر را رواني مونږ په کې کار کوو صحیح ده تاسو چې کله دا ویډیو مخه درځي کنه نو یو لایک ورکوي خامخا ورکوي چې د دې د ریچ سیوا کیږي لګ نورو کسانو ته رسیدي چې یوټیوب کار داسې دی چې کله ته دې لایکس ورکي یا کمنټ وکي یا غلک ساتو ګوري نو هغه ریچ چې کوم دی به نورو کسانو ته مرسي نو کېدای شي تاسو ته ضرورت نه وي خدای څه کسان وي چې هغه سره ټایم نه وي یا هغه چې کوم دی پیس نشي ورکولای نو هغه د دې نه زده کولای شي دا فری سکل دی او مخکې ای خپل کار په کولای شي به ځان لکه جاب ګوري کار سکی اوس به موږ د کې را کړکۍ بندو نو کړکۍ بندېګو نو همغه طریقه را د بر اعظم داسې او دلته بم یو عالم صحیح را بیا به دا اوچت کوي دوه پوټه د دوه پوټه لپاره سلیریشن چې لیکم نو هم صحیح ده او داسې راشه او دلته دا راشه دا تاسو بند شو نو دا کولاو که صحیح ده هغې کې دومره څه نشته دی د دې ځینه کاپي والا په لاندې باندې والا تقریبا دا والا نو څلور پوټه او دا به بالکل هغه دروازې سره برابر وي تاسو به دا پوش کوئ په شا باندې دلته به پرېږدئ سوري لږ دغه شان دی لږ به دې بل سره یو ځای کوئ صحیح ده دا مسله تاسو ورکړئ دا رالل تاسو بلو نو په تاسو ټول سلیکټ کړئ درې واړه سایډه او رائټ کلیک به پې وکړئ او دا به ریورس کوي صحیح ده دا صرف په میټیریل چې کوم دي دوه مخه یو ته نارمل ویل کېږي او بل چې کوم دی دغه دی اوس پته چې دا څه وایي خو دا نارمل چې کوم دی دا نارمل دی او دا بل دغه دا په هر 3D سافټویر کې دا مسله دا په 3D مکس کې ده دا موږ سره بلندر کې ده دا موږ سره دلته هم ده نو دا یاد ساتئ دا نارمل خبره دی صحیح ده نو دا میټیریل به مخ کې بیا کله وایو کنه نو کې به تاسو دا زه ووایم چې دا څنګه کار کوي او بیا به موږ سره راځي دا د کلوز کا او دلته به دا کلوز کې صحیح ده آلته دیول نه کلوز نشو هغه اول دننه طرف ته کلوز کا او دا کلوز کا او دلته تاسو دا ډیلیټ کړئ ضرورت نشته موږ سره دا دام ډیلیټ کا یا دا د چلو کا چې دا لاندې باندې داسې پور سلو پټه رالم لاندې او د دې نه بعد دوه پټه بره لاړ شم صحیح ده نو اوس وګوره دې طرف ته دیول نه رسیدلی نو که تاسو دلته معمولي غوندې یو کلیک هم وکړو که نه دا به ټول بند شي تاسو سره ګورو ته ویني د دې ضرورت نشته دی ګوره دا به تاسو داسې ونیسئ په شا به یې داسې پرېږدئ او هغه به دې ماینس شي ډیلیټ به شي صحیح ده نو ډېرې طریقې دي تاسو یوه یوه وکړئ ګوره مختلف طریقو باندې کوئ دا زه د ټاپ نه کومه ګوره ته زه دا ډیلیټ کم او دا به زه ایکسټروټ کم څلور پټه او په لاندې کم داسې تاسو اول دا دننه سایډ وکئ بار سایډ مه کوئ ځکه چې بیا تاسو سره وګوره دلته وشو اوس دلته وکړه او بیا د دې نه دا ایکسټروټ کا سوري موو کا دا یو په بره باندې دوه پټه او اوس دا داسې په شا باندې دا کا داسې پرېږده دا چې کله تاسو پوش پول کوئ په شا باندې نو په خپله به ماینس شي صحیح ده کړکۍ مو شولې نورې کړکۍ یوه دلته را د دې کړکۍ عموما په دې سټیر سره جوخته را نو په دې کې به تاسو کنفیوز کېږئ نه دا برته زه د سټیر چې کله جوړو که نه نو زه برته یم چې دا ورته موږ څنګه دلته ښکاره کوو چې لکه دې کمرې ته هم هوا راځي صحیح ده اوس دلته به دا د دې ځینه ښکته کوي پنځه پوټه نو دا به لاندې نه دوه پوټه پاتې شي ګوره ورته ګوره یعنې دوه پوټه دا سنګل کوډ چې کوم دی دا د دوه پوټو نشان دی د یو د پوټ نشان دی صحیح ده او دا داسې اوس پوش پول کوي په شا باندې ها دا وشو ته وګوره دا اوس کړکۍ جوړې شولې دروازې هم جوړې شولې او نور پکې موږ څه پاتې دي هغه بیا موږ څه ګورو
نو دلته ګوره تاسو سره دا زینم کولو شو دا ور د لاندې پرشم جوړ شو راي وجه دارا چې دلته موږ ضرور س کلوز کړیو هغه یې سره په مزه زما سره هل دې سره دا جوړ شلو خو دا څه خبره نه ده په دې رائټ کلیک وکړو دا هم تاسو سره ریورس پیس شي ان شاء الله په دې کې به نور کار مونږ کو په بل کلاس کې پلیز تاسو په دې باندې لایک کوئ کمنټ کوئ چې دا چینل ګرو کیږي نور خلکو ته دی نو چې څومره نور خلک راځي ویو راځي یا کسانو ته راځي نو هغه شان به زم موټیویټ کیږم او زم کلاسز جوړوم زما اوسه پورې تقریبا اتیاونه زیاته ویډیوګانې جوړ کړې دي او یو سلويخ سبسکرایبر دي نو ته سوچ کوا په دې باندې څومره ټیم لګي په یو ویډیو باندې په دې کې ویډیو ایډیټینګ دی په دې کې دا کلاس ریکارډ کول دي او بیا د دې نه بعد ایډیټینګ کول دی په دې کې آډیو ایډیټینګ دی او په دې کې بیا اپلوډ کول ډیر ټایم لري نو امید ده تاسو په خبره پوه شئ ان شاء الله مال بل کلاس پورې اجازه راکړئ الله حافظ